بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو دوستانو علما کرامو همداسې حافظان ټول دوستان په اجازه زما نننی بحث زمونږ د همدغه ناستې نه دی. دلته ماشاءالله ټول ناست یو هم د یو ولایت نه نه یو قوم نه نه یو د یو فامیل نه نه یو، لیکن یو عجیب چې نه حسابونکې محبت دی. په کټ کې درې کسان ملاستو، یو کوټه لس کسان سره شریک کړه، فقط یو علت و چې موږ ټول مسلمانان یو. فقط دغه علت و چې موږ ټول د امت یو برخه یو. که دلته یو تور پوسته وی سپین پوسته وی همدغه علت به و، بل څه شی نه و. بلکې چې ښار کې چېرته ځي چې یو مسلمان وګوري سلام پې اچوي. نو زه غواړم په دغه باندې بحث وکړم چې ولې په اسلام کې همیشه د امت بحث شوی دی. امه ولې دغه بحث ولې شوی دی؟ لیکن نن سبا ډېر خلک دا کوشش کوي چې دا بحث لرې کړي د امت، بحث واچوي د نیشنلزم، د قوم پرستي، د ملک پرستي. که ته حتی بحث وکړي چې فلسطین کې څه روان دي، خلک باندې تعرض کوي چې افغانستان ته وګوره. که بحث وکړي چې ویګر مسلمان څه روان دي، خلک باندې تعرض کوي. کشمیر همداسې نور ملکونو کې که سوریه دا کوم ملکونه دي، ځکه چې موږ اصلي اهم د امت باندې نه پوه شوي. راځو د بنیادي انساني ارزښت ته همیشه دپاره چې کله موږ طبیعت ولرو او بیولوژي ولولو، نو موږ بنیادي انساني ته راځو. بنیادي انساني مقصد څه دی؟ که زموږ نه دین لرې کې، ملکونه لرې کې، بیا هم موږ انسانان پاتې کیږو. چې کله انسانان پاتې کېږو، بیا انسانان بعضې ښکلاګانې لري، بعضې ولقد کرمنا بني آدم الله سبحانه وتعالی وایي په باندې کرم شوی دی. او کرم دی څه شی باید وپېژنو. موږ انسانان باید پوه شو چې موږ څه شی بهتره کوو په کائناتو کې نسبت د نورو حیواناتو نه. که ته چې دین لرې کې، د انسان نه دا کرم لرې کې، شعور لرې کې، موږ حیوانات شو او موږ د دنیا یو برخه یو. نو راځئ چې بنیادي انساني تعریف وګورو. که چیرته په همدې غره کې هر یو انسان واچوي، په همدې غره کې به شادوم وي، په همدې غره کې به شیر هم وي، پړنګ به هم وي، هر څه به وي، لیکن انسان نشي کولی چې ژوندی پاتې شي زیات نسبت د شادوګانو په هغه نه. یعنې موږ دا څه شی لرو چې انسانان دې ځای ته راوستي دي؟ څه شی خاص دي؟ څه شی خاص دي الله سبحانه وتعالی موږ ته بخلي په حیث یو انسان نسبت د نور حیواناتو نه؟ حالانکې د هغوی زموږ د جامع یو برخه دي. فکر پرې وکوئ، څوک ولې څه شی خاص دی؟ آیا موږ فزیکي قدرت لرو؟ نه. موږ د یو چمپانزي شادونه هم فزیکي قدرت ډېر نه لرو. یو غوا موږ کولی شي چپه کې وموهي او مړه هم کړي. څه شی لرو؟ آیا موږ خیز وهلی شو؟ نه. آیا موږ ډېر وخت وږي پاتې کېدلی شو؟ نه. خرڅ کولی شي چې 6 میاشتې په ژمي کې دننه شي کوټې ته، یو غار ته 6 میاشتې ډوډۍ ونه خوري. یو شیر کولی شي ورځې موږ نه شو کولی. یوم څه شی کولی شو انسانان په یو هایر لیول باندې چې موږ نن دې مقام ته راوستی شو؟ مطمئن یم چې دلته چا نه پوښتنه کوم، څوک به ونشي. یو دوه پوښتنې به وکړم. لاس جي کې څه شی موږ ښه کولی شو د ټولو حیواناتو نه؟ موږ څه شی کوو چې موږ یې دلته راوستي یو؟ ولې انسان د مخلوقاتو چې کوم حیوانات دي، نباتات دي، دوی یو قسم خلیفه دی. قرآن پرېږدئ، فقط انساني بحث وکړئ. بنیادي څه شی موږ کوو چې موږ د ټول نه بهتره کړي یو؟ اسلام دین پرېږدئ. بیرماني فکر او اندیشه موږ نه ډېر هوښیار اندیشې والا حیوانات شته دی. صحیح موږ په لیول به فکر ونه کړي، لیکن حیوانات هم فکر کوي. یعنې موږ لرو مفکورې والا حیوانات لرو چې هغوی ډولفن ښه فکر لري، همداسې شی نه هېرېږي. لیکن دلته یو بل شی دی چې موږ هر یو کس فکر وکړو، بیا هم موږ دې ته نشو تللی. یعنې فکر موږ دلته نه راوستي. څوک ویلی شي؟ ترحم او مهرباني اړیکه. یعنې حتی په بیزو کې هم ترحم مهرباني شته دی چې کله یو شیر اولاد پسې ځه خپل ځان ته ورکوي چې ما وخوره خو اولاد مې مه خوره. پوښتنې به ډېر نه کوم، راځم به. موږ مهرباني شعور صحیح دی، لیکن چې ژوند هم ترقي وکړي او مخکې لاړ شو، شعور موږ ته ګټه نه رسوي. که ته یو ځنګل کې څونه شعور لري، څونه فکر لري، شادو دې خوړلی شي، چپه کولی دې شي. موږ سره څه شی دی؟ اډاپشن موږ نه ماران ډېر ښه کوي، نور ښه کوي، موږ اډاپشن ډېر ضعیفه یو. یو شی بل دی کولابریشن. موږ یو بل سره کار کولی شو ښه.
د دې یو مثال در کومه دا فرش یو چا جوړ کړی دی مجلس کې نشته دی دا کامره چا جوړه کړې چې بیخي د ملک کې نشته دی دا ګیلاس دا ستا پکول زما صادر یو بل سره موږ کار کولی شو په یو لیول باندې چې هیڅ یو بل حیوان نشي کولی کولابریشن واحد شی دی چې موږ نن دې مقام ته راوسیو نه زموږ فکر نه زموږ شعور هیڅ هم نه اوس راځئ دغه کولابریشن وګورو چې کوم ملکونه ښه کوي او هغوی په کوم ځای کې دي همدا دلیل دی چون انسانان چې په یو بل سره په یو لیول کې رابطه ولري په یو لیول کې همکاري وکړي نو انسانیت مخ ته تللی شي چون د دې دلیل باندې په اسلام کې د امت کنسپټ دی نه نشنالیزم نه قوم پرستی نه نجات پرستی چې کله امت شي نو تا نه بیا قوم ختم شو ملک ختم شو بارډر ختم شو ته ډېر په اسانه کولی شي چې یو بل ملک کې په یو بل قوم هر ځای کې چې ورسره رابطه جوړه کړي ورسره هم فکر اوسي ورسره مهنګي ولري او یو نتیجې ته راورسېږي چې کوم ټولو انسان ته خیر ده لږ به تشریح کړم کوم ملکونه چې ضعیفه دي په افریقا کې په نورث امریکا کې په سنټرل ایشیا کې دلیل څه دی چې هغوی ټول تمرکز په دې باندې چې څنګه موږ خپل بارډرونه وساتو تر څو پر یو بل سره مهنګي موږ ونه لرو بهترین مثال پاکستان دی افغانستان دی افغانستان د نورو ملکونو سره په هر لیول کې کار نه کوي همدې دپاره نن د افغانستان دا حل دی او چا چې موږ ته ډیورن کرښه جوړه کړې ده هغه سړی بیخي پاکستان افغانستان ته راغلی هم نه دی فقط نقشې راغستې وي دلته باید کرښه وي خبره ختمه او کوم خلک چې د زمونږ دغه فکر راغستی د امت یو بل سره کار کوي نتیجه کوم ځای کې ده ناټو وګورئ IMF وګورئ ورلډ میپ وګورئ یوروپین یونین وګورئ یوروپین یونین په اول کې تقریبا 115 ملکونه وو چې پوه شول چې دغه فکر چې نجات پرستی باید ونکړو حالانکه جرمنان او فرانسویان ډېر سره اختلاف لري ته په فرانسه کې ووایې د جرمني هم څوک کور په کران درکېږ ده سره د دومره اختلافه ایټالیا سره اختلاف لري سره دومره اختلافه لیکن هغوی خپل منځو کې بارډرونه ختم کړي دي خپل منځو کې اقتصادي قراردادونه کړي دي او په یو لیول باندې یو بل سره کار کوي چې هغه زموږ ملکونه نه کوي هغوی د امت کنسپټ ځان باندې تطبیق کړی دی لیکن نن موږ حاضر یو هیڅ مشکل نه لرو چې یو مسلمان ورور که هغه په یمن کې دی که هغه په پاکستان کې دی که هغه په ایران کې دی که هغه په تاجکستان کې دی ازبکستان کې دی په ډېر راحته د هغه بد وویو ډېر راحته ورته کنځل وکړو او په دې فکر ځکه زه افغان یم هغه پاکستانی دی په دې فکر چې زه افغان یم هغه تاجکستانی دی ایرانی دی هغه عرب دی زه څنګه دې خبره ومنم لیکن دغه مفکوره اروپایانو نه تطبیق کړې اوس 22 ملکونه دي چې یو بارډر خپل منځو کې نه لري ته یو موټر در راواخله لاړ شه 22 ملکونو کې وګرځه او بېرته راشه که ته څوک دې ودرې چېرته روان یې ځکه خپل منځو کې هماهنګي لري منګه تورخم کې زموږ خورګانې مورګانې شپې کوي د تشناب سهولت ته نشته دی لیکن هغه طرف مسلمان قصه کې هم نه دي ځکه چې هغوی د اسلام په سر پاکستان انتخاب کړی او دې طرف افغانیت انتخاب کړی نسبت د اسلام طرف ته یعنی صحیح دی من زما دغه مقصد څه دی مقصد مې دا دی چې من کولی شو یو جدا فکر وکړو د امت باندې لازم نه دی چې کوم دایرې موږ ته غربیانو ایښي دي چې کوم بارډرونه موږ ته هغوی ایښي دي کوم مفکوره د نشنالیزم موږ ته راکړې ده دا کوم مفکوره چې موږ ته راکړې خپل هغه مفکوره نه تعقیبوي دا یو واحد شی دی چې هغوی کامیاب کړي دي او دا یو واحد دلیل دی چې موږ مسلمانان کامیابېدی شو او همدا علت دی الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا راټول شي د الله پر اساس چې د قران او سنت او اسلام هغه دا نه وي چې راټول شي په افغانیت باندې راټول شي په نورستانیت باندې راټول شي په پښتنیت باندې یوم دا بحث نه کوي د الله رسول دا رسي هیڅ محدودیت نه لري دویم انسانان چې چی باندې ډیر فخر کولای شي هغه فخر په لاس وړاندې باندې دی نن انګلستان په دې فخر نه کوي چې موږ څومره دین تعقیب کړی په دې فخر کې چې موږ څومره حکومت کړی دی څومره لاسرون لرو بعضې قوانین د هغوی په خلاف دیني بل دی ځکه دا 300 کال نشته دی لیکن موږ څه شی کولی شو موږ لاسته راوړنه په دې دنیا کې نه ختمیږي زموږ هله لاسته راوړنه که هغه وړوکی او غټ دی موږ سره په آخرت کې راځي او بهترین لاسته راوړنه مغه ده نو که موږ 2 کار وکړو اول یو په دې فکر وکړو چې امت کنسپټ څه شی دی دویم بنیادي انساني تعریف همدا چې موږ بل سره کار وکړو
که ونکو ترقي نه کوو دې دپاره زه ژوندی پاتې شم دا لازمه تا سره کار وکړم ته ژوندی پاتې شي موږ داسې یو بل سره تړلي یو. دریم باید دغه د نجات پرستي قوم پرستي چې نن هم په افغانستان کې په دلیل خلک وژل کېږي په ده باندې فکر وشي. او دریم یو څه کار وکړو یو څه لاسته راوړو څوک هم پوهنتون ته نه ځي مالدار خلک بچي پوهنتون ته نه ځي دې دپاره چې هغوی درس ووي دې دپاره چې هغوی یو ډګري ولري دې دپاره چې هغوی یو مجلس کې وي زه ماستر یم پی ایچ ډي یم. من کله هم په دې باندې بحث نه کوو چې موږ کوم ښایسته غذا خوړلې په کوم هوټل پاتې یو لیکن په خپل لاسته راوړنو باندې بحث کوو. یو بل ته مدیر صاحب انجینر صاحب مامور صاحب وایو درته نه وایي دا میلیونر صاحب څوک وایي میلیونر صاحب څوک وایي خېټه مار صاحب نه کوم لاسته راوړنه چې موږ لرو په هغه باندې خپل ځان ته غواړو تعریف هم جوړ کړو او خلک هم غواړو په هغه تعریف موږ وپېژني. نو بهترین لاسته راوړنه څه ده چې مسلمان امت ته کار وکړي انشاءالله په نتیجه کې د الله رضا راوړي لاسته راوړي او انشاءالله جنت فردوس ته لاړي هغه بهترین لاسته راوړنه د دې دنیا او د هغه دنیا ده. جزاک الله خیره الله دې موږ ټول ته د امت نظري راکړي.